او نور قومونه راټول کړي او د ټولو سره مشوره وکړي، ځکه چې د افغانستان خاوره د ټولو افغانانو خاوره ده. ځکه چې تاریخ دا ښودلې ده د نورو قومونو یووالی او اتحاد مو چې سره راوسته. زه تاسو ته یم چې دا اتحاد او یووالی چې سره یو وارې اواز یې پورته سو، جنګ ته د زه بیا نه لیږم، د اختیار درته یم مخکې له جنګه څخه پاکستان درته وایي چې زه اوس سره کېنم، چې ته ځان سره یو ځای کړې. د تا د نفاق سره د تا د نفاق نه د اتفاقۍ څخه دښمنانو ډېر استفاده کړې. واقعیت خبره ده. زما د سولې په سیاست کې جبن او ډار نه دی پروت. زما د سولې په سیاست کې د بیرته افغانانو د یو ځای کولو سوال پروت دی، چې زه وایم آشتي کم آشتي کم آشتي کم، چې وجود مې یو تن یو سي. دا زخمي پرهارونه چې د ما په وجود په افغانستان په وجود باندې لګول سوي دي، دې باندې بیرته زه ملهم کېږدم. او د دغه سیاست څخه دی چې پاکستان او نور ټول یېرېږي، چې که دا افغانان یې راته بیرته یو ځای کړل، سبا ته به زه څه خیل ځواب وایم.